ورور پوښتنه کړې ده چې دعا د کومو اسبابو د وجې نه قبليږي. جواب دا دی چې دې لپاره مختلف اسباب دي. یو سبب دا دی چې باید ستا خوراک، څښاک، لباس د هر څه د حلالو نه وي. که چېرته دې کې حرامي نو بیا دعا نه قبليږي د انسان. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ملبسو حرام ومطعمه ومشربه حرام. د دعا به څنګه قبول شي چې لباس هم حرامي او لاسونه یې پورته کړي او یا رب یا رب چیغې چې یا رب زما دعا قبوله کړي. خوراک هم حرامي، څښاک حرامي، لباس حرامي. نو دې ته فکر پکار دی چې ته د حلال روزي ګټې که د حرامو. او حرام څه ته صرف دې ته نه ویل کېږي چې د یو بل چا مال ته راواخلي او راپټې کړي، بلکې کاروبار کې هم کله کله حرام راځي او سړی د دروغ قسم وکړي په خپل مال باندې، یا په ظلم سره چا نه پیسې ووهي یا جعلي شی خرڅ کړي. او دا شیان اوس نن سبا ډېر زیات دي. نو دعاګانې چې نه قبلېږي اصل وجه دا ده. بل سبب دې دپاره هغه ده چې جلدي نه ده پکار، صبر او زغم نه کار اخیستل پکار. دعاګانې کول پکار دي، الله تعالی به یو ورځ قبولې کړي. او بل سبب چې نه قبلېږي هغه الله تعالی باندې بدګماني. څوک چې الله تعالی باندې بدګماني ساتي د هغه دعاګانې نه قبلېږي. به الله تعالی باندې ښه ګمان ساتل، لکه الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده د ګمان مطابق چلیږم. نو که چېرته ستا دا الله تعالی باندې ګماني چې الله به زما دا دعا قبلوي نو بیا به قبلېږي. دې سره سره یقین هم واخله، الله تعالی باندې یقین ساتل. نو د چا چې په الله باندې یقین نه وي نو د داسې انسان دعا هم نه قبلېږي. او دارنګې د دعا اسباب نه استعمالول. دعا غواړي او اسباب نه استعمالوي نو دا دعا هم به نه قبلېږي. مثال که لارې جومات کې ناست یو صرف دعاګانې غواړي او ځان نه خوځي نو داسې خو هم نه کېږي. سبب به استعمالوي د هغې دپاره. او بل دا چې د الله تعالی د حکمت نه خلاف دعا نه کول. مثال یو سړی دعاګانې غواړي چې الله ما باندې د روپو باران وکړي، هر وخت کې دا دعاګانې کوي نو باران خو ممکن نه دی، الله تعالی د حکمت نه خلاف دی. کولی شي الله خو کوي نه. او دارنګې کله کله داسې دعا سړی غواړي چې هغه اهل نه وي، عدم اهلیت پکې د دې دعا، نو الله تعالی ځکه دعا نه قبلوي. که چېرته دا دعا قبوله کړي دا سړی به خراب شي دې سره. او یا دا چې دی اهل نه دی، د دې یو داسې شی غواړي چې دی اهل نه وي نو دې وجې نه هم دعا نه قبلېږي. او دارنګې دعا آداب نه استعمالول. یو سړی چې د دعا ادب نه استعمالوي نو دعا نه قبلېږي. لکه د دعا ادب دا دی چې د دعا په وخت کې کوم وختونه کې چې دعا ښه قبلېږي، او دارنګې خشوع او عاجزۍ سره کول. او دارنګې په اول کې د الله تعالی حمد و ثنا ویل، بیا درود او بیا دعا غوښتل، اخر کې بیا درود ویل. نو دا د دعا آداب دي. دا آداب استعمال کړئ انشاءالله دعا به قبول شي. او کله چې دعا نه قبلېږي بس دې کې د الله تعالی یو حکمت وي، د هغې په بدل کې الله تعالی نور څه درکوي. هغه در نه کې خو بل څه درکوي. او یا دا چې د هغې دعا په وجه باندې تا نه یو مصیبت لرې کړي، او یا ستا د دعاګانې آخرت ته ذخیره کړي، د دې بدل تا ته آخرت کې به درکوي.